درنو لیدونکو تاسو ته ښه راغلاست وایو د فوټوشاپ دغه مجموعه درسونو ته. درنو لیدونکو اوس هم لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ په تېر لیکچرونو کې موږ تاسو ته کرپ او شین په هکله بحث وکړ چې څنګه کولی شو خپل تصاویر کرپ کړو یا هم یوه برخه یې اضافه کړو یا یوه برخه یې پرې کړو. نن هم راځم په دوو موضوعاتو باندې بحث کوو. یو چې په مختلفو سایزونو باندې خپل دغه تصویر یا خپله پروژه ځای په ځای کول، او دویم د خپل تصویر یا د پروژې سایز غټول. د دوو موضوعاتو باندې بحث کوو. راځو د تصویر باندې انتخاب شوی دی کرپ انتخابوو. تاسو که چېرې دلته وګورئ ریشیو په برخه کې قدرمنو لیدونکو موږ او تاسو یو لیست لرو چې د هغې لیست په واسطه موږ او تاسو کولی شو مختلف سایزونه ورته انتخاب کړو. د مثال په ډول 4 په 5 کې دغه سایز عموما د انستاګرام د صفحې دپاره غوره کېږي او د انستاګرام د صفحې د تصویرونو لپاره، یا مثلا 14 په 9 کې چې دغه تصویر کې چې تاسو ګورئ دا عموما د دغې دپاره د یوټیوب چینل د تمنیل دپاره، یا که چېرې 9 په 14 کې وکړو بیا دا هم د انستاګرام د صفحې دپاره چې دغې علامې په واسطه موږ کولی شو ابعاد یا هم جهتونه تغییر کړو. نو مختلف سایزونه پکې قرار لري او شته دي. بعضې وخت درنو لیدونکو موږ تاسو غواړو چې یو په خپل خوښه یو اندازه ورکړو یا یو سایز ورکړو موږ خپل تصویر ته یا خپل جسم ته. نو د هغه دپاره موږ تاسو کولی شو چې د هغې پراخوالی او اوږدوالی انتخاب یا لوړوالی دغلته تاسو ګورئ زه دغه ځای په ځای کوم او دا انتخاب کړو. اوس راځم قدرمنو لیدونکو د مثال په ډول زموږ او ستاسو دغه زه غواړم چې زه راکړم چې دا کلیر کړم. د مثال په ډول موږ تاسو غواړو چې دغه خپل تصویر په A4 سایز شکل ورته ورکړو. مثلا زه غواړم دغه تصویر زموږ او ستاسو په A4 سایز کې ځای په ځای شي. نیو باندې کلیک کوو. دلته وګورئ پرنټ برخه کې، په پرنټ برخه کې زموږ او ستاسو د A4 صفحې یا د A4 ورقې اندازې چې دي 210 په 290 ملي متره کې دی. زه راځم دغه کلوز کوم. دلته د یو دې دپاره 210 ملي متره په 290 ملي متره کې د دې سایز انتخابوم. تاسو وګورئ قدرمنو لیدونکو زموږ او ستاسو دغه تصویر اوس په دغه سایز کې انتخاب شو او دغه سایز یې ځانته غوره کړ. دا د A4 سایز دی. که چېرې موږ او تاسو غواړو چې دغه خپل تصویر چاپ کړو یا هم دغه کړو، نو د A4 اندازه یې ځانته غوره کړو چې دا موږ او تاسو بیا کولی شو چې تغییر ورکړو یا هم هر هغه شی چې تاسو غوښتلی وي په همغه شکل سره تاسو یې ځای په ځای کولی شئ. او دغه بټنې په کلیکولو سره موږ او تاسو کولی شو چې انتخاب یې کړو. که چېرې زه دې باندې کلیک وکړم تاسو وګورئ زموږ او ستاسو تصویر انتخاب شو او ځای په ځای شو. د کنټرول زیډ په واسطه د دغې برخې څخه وځم. راځو قدرمنو لیدونکو اوس هم په یوه بله برخه باندې کار کوو. اجازه راکړئ چې دا انتخاب کړم. فرض کړئ کنټرول زیډ وهم، بیا کنټرول زیډ، تصویر خپل لومړني حالت ته راغی. قدرمنو لیدونکو مثال په ډول بعضې وخت غواړو چې دغه خپل تصویر پراخوالی لږ څه ډېر کړو، یا هم موږ او تاسو غواړو یو بینر چاپ کړو چې دغه بینر ابعاد مثلا 10 متره یا 20 متره وي، 10 په 20 کې یا دغه اعلاناتو دپاره، خو زموږ دغه تصویر بیا کوچنی وي، یا مثلا د ټویټر دپاره یا داسې نورو ابزار وسایلو دپاره موږ او تاسو که چېرې غواړو چې یو تصویر چاپ کړو په هغه سایز، خو زموږ او ستاسو دغه تصویر A4 سایز وي یا دغه، نو د دې د ابعادو د زیاتولو دپاره هم موږ او تاسو کولی شو مثلا زه راځم کرپ برخه کې، کرپ برخې ته چې راغلم زه راځم دغه تصویر تاسو وګورئ لږ څه دا اضافه کوم، دې خوا ته هم دا اضافه کوم. تاسو وګورئ اضافه مې کړه خو زموږ او ستاسو په بکګراونډ کې دغسې سپینوالی راغلی. څنګه کولی شو چې دا مناسب کړو؟ دلته د کانټینټ اویر په نوم کانټینټ اویر بټنه تاسو دې باندې کلیک وکړئ، ټک مارک یې کړئ او د انټر په واسطه یا د دغې بټنې په کلیک کولو سره تاسو څه ګورئ څه تغیرات پکې راځي. ورته منتظر پاتې کېږو تر څو دغه پروګرس ترسره شي او زموږ او ستاسو دغه تصویر همدغومره سایز ځانته غوره کوي او په همدغه سایز یا په همدغه ریشیو کې دا پاتې کېږي. خو یو څه ته پام وي چې زما دلته مخکې پام نه و، اندازې 210 په 290 کې وو. عموما کوښښ وکړئ چې هغه د کلیر بټنې په واسطه کلیر کړئ چې بیا په اسانۍ سره زموږ او تاسو دغه تصویر ځای په ځای شي. بیا هم ورته وګورئ زموږ او ستاسو تصویر مکمل هماغه پخوانی اندازه چې ما ورته ورکړی و، څومره اضافه والی مې چې پکې راوړی و اضافه شو. زه راځم د فایل په واسطه نیو یو بل تصویر زه راوړم، اجازه راکړئ اوپن په واسطه وبخښئ، اوپن ته راځم، زه ګورم یو بل تصویر مثلا دغه تصویر غواړو چې لږ څه اندازې یې څه کړو پراخ کړو. د کرپ په واسطه راځم دې خوا ته هم لږ څه کلیک کوم، مثلا دغه سایز دې خوا ته یې هم کلیک کوم. اوس راځو همدغه بټنه کانټینټ اویر دې باندې کلیک کوو، دا اوکې کوو. تاسو اوس وګورئ ورته په تم کېږو تر څو دا هم درنو لیدونکو زموږ تصویر لږ څه لوی شي او پراخ شي. لږ څه لوډ کوي، نه پوهېږم چې ولې وګورئ زموږ ستاسو تصویر لوی شو او پراخ شو. نو د کانټینټ اویر په واسطه موږ تاسو کولی شو خپل هغه تصویر ابعاد او احجام یې څه کړو لوی کړو. نو درنو لیدونکو دا زموږ ستاسو نن ورځې درس زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. ښه وخت